ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له یوه ښه خبره کوو. برېښنا شرکت وایي د نغلو برېښنا بند څلورم توربین یې له 12 کلونو وروسته په اساسي ډول جوړ او نن یې ګټې اخیستنې ته وسپاره. د برېښنا شرکت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د نغلو برېښنا بند څلورم توربین په بشپړ ډول له کاره لوېدلی و چې د افغانستان د برېښنا انجینرانو په هلو ځلو جوړ شو. بل ښه خبر هم راخلو. د مطالعې په بدل کې د زندانیانو د حبس موده راکمیږي. د افغانستان د محبسونو او توقیف خانو د رهبرۍ د یوې تازه پرېکړې له مخې هر هغه افغان زنداني چې سل پاڼې کتاب مطالعه او په اړه یې سیمینار ورکړي د بند موده یې 6 ورځې کمیږي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې یاده پرېکړه پرون د سرخپل زندان د زندانیانو لخوا د 10 ټوکه لیکل شوو کتابونو په پرانیست غونډه کې شوې. ننګرهار په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا پر ځای ډاکټر موراکامي د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د جاپان د پی ایم ایس ادارې ویلي چې ډاکټر موراکامي به د ډاکټر ناکامورا نیمګړی ماموریت بشپړ کړي. عبدالله اجرایي رئیس عبدالله نن ناوخته د یو خبري کنفرانس له لارې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د یکشنبې په ورځ د په پاتې ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون تړلي دفترونه بیرته پرانیزي او د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته د اجازه ورکړي. رولا غني د هیواد لومړی میرمن رولا غني ویلي د امریکا له لوري ټولې مرسته شوې پیسې پر افغانستان نه دي لګول شوې او ډیره برخه یې په افغانستان کې پر میشتو ځواکونو لګېدلې دي. زلمی خلیلزاد قطر کې د سولې خبرو تر ځنډېدو وروسته پاکستان ته تللی. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو کې د لنډې وقفې تر رامنځته کېدو وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی. عطا محمد نور د بلخ پخواني والي او د جمعیت ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور په بلخ کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره لیدلي. دی وایي د شمال په امنیت له دغو چارواکو سره غږېدلی. بدخشان د درواز بالا په وروت کې لیکي د سیمې اوسیدونکو نن یو کامیابه برفي پړانګ په ټپي حالات کې نیولی دی. د سیمې اوسیدونکو پر مرکزي حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره له دوی سره په اړیکه کې شي او ټپي شوی پړانګ د درملنې لپاره کابل ژوبڼ ته ولېږدوي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.